د هغې به د وعدې لحاظ په دې شکل باندې کوئ. حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې بیت المقدس فتح سو. د بیت المقدس د فتح سه وروسته د بیت المقدس د عیسایانو سره د حضرت عمر رضی الله عنه معاهده او وعده وسوله. معاهده پر دې باندې وسوله چې تاسو به موږ ته جزیه راکوئ. جزیه په اسلامي نظام کې یو ټیکس دی. د هغې په مقابل کې به موږ ستاسو د اموالو، ستاسو د بچانو، ستاسو د وینو، ستاسو د نفس د هر څه حفاظت به موږ کوو. چې کله د بیت المقدس د عیسایانو سره دا معاهده وسوله نو مسلمانانو ته جزیه او ټیکس راځي او د مسلمانانو لښکر د عیسایانو د هر څه حفاظت کوي. څه زمانه خو پر دې معاهده باندې مسلمانانو عیسایان سره روان دي، لیکن چونکې د مسلمانانو فتوحات مخته روان دي، معرکې او مقابلې مخته روانې دي، نو بیت المقدس کې د مسلمانانو لښکر ډیر زیات دی او بل ځای کې یو غټه فتح راځي او هلته غټه معرکه ده او هلته د مجاهدینو ضرورت دی. چې کله مشوره جوړه سوله نو صحابه حضرت عمر رضی الله عنه ته مشوره ورکوي، ورته وایي چې د مسلمانانو امیره بیت المقدس کې مسلمانان او مجاهدین ډیر زیات دي، هغه مسلمانان او مجاهدین را پیش کا، هغه معرکې هغه محاذ ته ورسو، بیت المقدس اوس تسلیم دی، هغه پرېږده. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وایي چې دا مشوره ډیره بهترینه مشوره ده او ډیره د خیر مشوره ده، لیکن د دې مشورې سره سره یوه بله خبره، که تاسو د بیت المقدس مجاهدین را باسئ بیا به د بیت المقدس عیسایانو ته یوه بله خبره پیښوئ. دا به ورته وایي چې زموږ او ستاسو په مابین کې معاهده وله چې د یو کال ټیکس به تاسو موږ ته جزیه به مې راکوله او د هغې په خاطر به موږ ستاسو حفاظت کوئ. چونکې زموږ ضرورت د ملک پر بل کنج باندې زیات سو نو موږ هغه ځای ته ځان رسوو، موږ نور ستاسو حفاظت نسو کولی. چې د کم روان کال ټیکس او جزیه ته یې موږ ته وصول کړې ده نو هغه جزیه او ټیکس به برته په دې ټوله عیسایت باندې تقسیم کړئ او دوی په ته ووایاست چې نور موږ ستاسو په مابین کې معاهده ختمه ده، نور موږ ستاسو څخه جزیه او ټیکس نه اخلو، هغه زوړ ټیکس هم درته واپس کوو او د هغې سره سره تاسو به د خپل ځان او د خپلو بچانو او د خپلو مالونو حفاظت په خپله باندې کوئ. نو بیا چې کله مسلمانان راوځي هغې دستي د بیت المقدس د عیسایانو سره معاهده ماتوي او چې در روان کال دوی څومره ټیکس اخیستی دی هغې مکمل د ابتدا د اوله څه تر اخره پورې مکمل عیسایانو ته برته تسلیموي، ورته نور تاسو د خپل ځان د حفاظت ذمهواره پخپله یاست، ستاسو د حفاظت ذمهواري زموږ سره نشته. نو حضرت عمر رضی الله عنه د عیسایانو سره معاهده کوي، لیکن د هغې د معاهدې لحاظ په دې شکل